دوستانو نن تاسو سره د نغمې د خولې یو څو خبرې شریکوم چې شفیق مرید د هغه نه په کومه طریقه باندې لور غوښتله، هغې سره څنګه واده وکړو. شفیق مرید بیا د نغمې کومې لور سره واده کړی، یعنې د نغمې څلور یا درې لوریانې دي، په هغې کې شفیق مرید چې یوه خوښه کړله هغې سره یې واده کول غوښتل. نو په کومه طریقه یې نغمې نه غوښتنه کړې وه. نغمې په خپله یو انټرویو کې دغه ټولې خبرې مخې ته راوړي دي. دوستانو نغمې په خپله یو نوي انټرویو کې ویلي دي چې شفیق مرید چې د لغمان سره تعلق ساتي یو ډېر ښه ځوان دی، د هغې صفت هم کړی دی. بیا یې ویل چې هغه نه ما یو ځل داسې غوښتنه وکړه چې ما ته یو سندرې ته کمپوز تیار کړي، یعنې طرز راته تیار کړي. او په دې کې هم شک نشته چې شفیق مرید یو ډېر ښه کمپوزر دی، یعنې په ښه طریقې سره هغه کومې د پښتو سندرې چې هغه جوړوي د هغې کمپوز جوړوي. نو نغمې هم د هغه نه همدې دپاره غوښتنه کړې وه. نو بیا ورته شفیق مرید ویل چې ما ته به د دې په بدل کې څه راکړي، یعنې د دې په بدل کې ترېنه شفیق مرید لور غوښتله. خو بیا ورته دې چې دغه خبره ورته واضحه کړې، نو دې ورته ویلي چې ما ته وخت راکړه، زه به په دې باندې سوچ وکړم. کله چې سوچ کړی دی په دې خبره باندې، اگر که د دې او د منګل ترمنځ طلاق هم شوی و، خو بیا هم دوی دواړو په خپل منځ کې مشوره کړې وه، ځکه چې دغه بچي د دوی دواړو شریک و. نو بیا په دې خبره باندې دوی رسېدلي دي چې بالکل شفیق مرید یو ښه انسان دی او د خپلې لور واده یې هغه سره وکړو. دا هم په یاد ولرئ چې شفیق مرید هم د لغمان سره تعلق ساتي، د الینګار سیمې سره ویل کېږي چې تعلق ساتي، او منګل چې دی هغه هم د لغمان سره تعلق ساتي. نو منګل په دې وجه باندې هم زړه ښه کړو چې دا زموږ خپل وطندار هم دی. خو اوس مهال منګل هم ډېر زیات خوشحاله دی، نغمه هم خوشحاله ده، او شفیق مرید هم د خپلې مېرمنې سره خوشحاله دی. یعنې یقینا چې د یو چا خور لور ته یو ښه ځوان یو ښه زلمی میلو شي چې هغه د هغې قدر کوي، د هغې د ژوند ښه ملګری وي او د هغې خیال ساتي، نو مور پلار یې بیا خامخا خوشحاله وي. قدرمنو، امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. له همدغسې نورو په زړه پورې معلوماتو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وخت په وخت په تاسو سره نوي تازه ترین معلومات شریکېږي. ډېره مننه.